په تصور کې ځینې خلک عجیبه راځي او کله کله په خپل ځان پورې خندا راځي. واه ډېر ښه دی. او په دې امید باندې د خپل ضمیر خوشحال ساتمه، په دې امید باندې د خپل ضمیر خوشحال ساتمه او د پښتنو په قتل عام باندې جړه راځي. واه ډېر ښه. او د بېوسۍ به هم څه حد وي ملګان خطیره، د بېوسۍ به هم څه حد وي ملګان خطیره، څه حد وي ملګان خطیره چې جنازې ته مې کتل په برملا راځي. واه ډېر ښه دی. دا بیا وایه مهرباني. د بېوسۍ به هم څه حد وي ملګان خطیره چې جنازې ته مې کتل په برملا راځي. واه ډېر ښه دی. د بېوسۍ رله په وخت داسې ټکور کړی دی لکه د مار مې په د خپله سینه زور کړی دی. د بېوسۍ رله په وخت داسې ټکور کړی دی لکه د مار مې په د خپله سینه زور کړی دی. او ما په ګډو ګډو سفر په داسې لور کړی دی ځکه مې هر یو غزل هر یو نظم مور کړی دی. د بسط صاحب په د 2 شعرونو باندې د خپل پروګرام هڅه کومه. زه یم ستاسو ادبي ملګری امیر سهیل. خپرونه د وزیرستان ستوري په دا هیله چې روغ جوړ او خوشحال به وي. مینوالو نن راغلی یو ښاغلی خطیر داوړ صاحب خواله. ډېر ښکلی موسم دی، په سرلیره روان دی او ګرد چاپېره شنه فصلونه دي. خطیر داوړ صاحب سره به لږ د هې ژوند او فن بارې کې تپوس کوو، خو هغې نه مخکې به ورته په خپل پروګرام وزیرستان ستوري کې هرکلی ووایو. خطیر داوړ صاحب ستړې مشې، ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته په دغه مصروف وخت کې خپل وخت راویستو. د وخت راایستلو مې یو جهان مننه. تاسو هم مننه امیر صاحب، په دې مصروف وخت کې موږ ته د وخت راکولو ډېره مننه. خطیر داوړ صاحب که راته دا ووایه چې خطیر داوړ صاحب څوک دی او چرته کې ژوند کوي؟ زما خپل نوم صفت الله دی، تحصیل میر علي او ملاګان کلي سره تعلق دی او د ادب په اعلی ضلع کې مې تخلص خطیر دی. ډېره زیاته مننه. خطیر داوړ صاحب که دا راته ووایه چې ژوند مې څنګه روان دی؟ بس ژوند ښه دی الحمدلله، ښه روان دی. ښه سمه ده. خطیر داوړ صاحب د شاعرۍ سفر مو د کله نه شروع کړی دی؟ تر دې دمه مې څومره غزل لیکلی دي او څومره قلمونه دې راټول کړي دي تر دې دمه؟ د ادب 15-16 کاله کېږي. ها سمه ده. او غزل هم شته، نظمونه هم شته، شعرونه هم شته. سمه ده. خطیر داوړ صاحب زیات ټایم مې نه اخلم، څه به راسره شریکوې؟ څه دې داسې نوي راوړي دي؟ بس د غزل نه مخکې څو شعرونه دي امیر صاحب. ارشاد. وایي چې ژوند خوږ دی او ځان خوږ دی، ژوند خوږ دی او ځان خوږ دی، او د ژوند د پاسه هم جانان خوږ دی. واه ډېر ښه دی. او خلک که هر څه وایي خیر دی، خلک که هر څه وایي خیر دی، په ما د خپله ځانه ګران خوږ دی. واه ډېر ښه دی. خطیره ډېر یې کړو ستومان په جهان، خطیره ډېر یې کړو ستومان په جهان، ابي وفا بیا په ایمان خوږ دی. واه ډېر ښه دی، ډېر د ویاړ. یوه نوې غوندې غزل سره شریکومه. ارشاد. په یارانه کې بس د یوه خبره زور راکوي او رقیبه تا سره چې کینی جانان اور راکوي. واه ډېر ښه دی. مونږ ډېر معصوم او بې ګناه یو، چاته څه پته ده. مونږ ډېر معصوم او بې ګناه یو، چاته څه پته ده. او د زمانې روایتونه هسې تور راکوي. واه ډېر ښه دی. لکه خپل حقس چې هیڅ چاته هم په لاس نه ورځي، لکه خپل حقس چې هیڅ چاته هم په لاس نه ورځي، د چا بنګړي هم څه ناترسه غوندې شور راکوي. واه ډېر ښه دی. لکه خپل حقس چې هیڅ چاته هم په لاس نه ورځي، د چا بنګړي هم څه ناترسه غوندې شور راکوي. ډېر ښه دی. چا د دیدن په انتظار یو، خو چې څه به راوړي. چا د دیدن په انتظار یو، خو چې څه به راوړي، مینه به راوړي که دردونه به لا نور راکوي. واه ډېر ښه دی. او دغه یو داغ په ما مدام شو، زه پرې پوهه شومه. دغه یو داغ په ما مدام شو، زه پرې پوهه شومه. او خلک اکثر د لیوني خطیر پې غور راکوي. واه ډېر ښه دی. مننه، مهرباني. خطیر داوړ صاحب مسلسل څو کلمونه درنه اورم. اچھا مننه. یو څو ټپې دي پروګرام کې سره شریکومه. مور یې په ما باندې شکی ده، مور یې په ما باندې شکی ده، اوس یې اکثر زمانه نه کوي پوښتنه. واه ډېر ښه. که زما نه شوه مړه دې نشي، که زما نه شوه مړه دې نشي، او تل په آباد دې وي د پیغلو محفلونه. واه واه واه. او زما په هیڅ چا باور نشته، زما په هیڅ چا باور نشته، او بس تا دې راکړه سکول ته زه در سره ځمه. واه ډېر ښه. زما په هیڅ چا باور نشته، او بس تا دې راکړه سکول ته زه در سره ځمه. واه. د سمندر په چپو ورکه
د سمندر په چپو چپو ورکا او مدیشه ورک په سپینه زنه تور خلونه وا ډېر ښه دی. او خطر ته ورشه حال یې واخله خطیر ته ورشه حال یې واخله په تا پسې بیمارو مړ به وینه. وا ډېره ښه دی. داسې که یو ښکلی شانته غزل مې وي نو ډېره خوند به وکړي مینهوال زموږ چونکې موږ ډېر د لرې نه راغلي یو تا پسې نو داسې په اسانه مې پرېښودی هم نه شو. په اخر کې به یو غزل درنه اورم. اخره کې به یو نوی غوندې شعر ووایم ارشاد. چې په تصور کې ځینې خلک عجیبه راځي او کله کله په خپل ځان پورې خندا راځي. وا ډېر ښه دی. او په دې امید باندې د خپل ضمیر خوشحال ساتمه په دې امید باندې د خپل ضمیر خوشحال ساتمه او د پښتنو په قتل عام باندې جړه راځي. وا ډېر ښه. او د بېوسۍ به هم څه حد وي ملګان خطره د بېوسۍ به هم څه حد وي ملګان خطره څه حد وي ملګان خطره چې جنازې ته مې کتل په برملا راځي. وا ډېره ښه دی. دا بیا وه مهرباني د بېوسۍ به هم څه حد وي ملګان خطره چې جنازې ته مې کتل په برملا راځي. وا ډېر ښه دی. قدرمنو دا و زموږ سره خطیر داوړ صاحب. امید ساتم چې هغې شاعري به مې خوښې شوې وي. زموږ سره چونکې د قسیم داوړ صاحب مخکې مرکه شوې وه ډېر زیاتو کسانو راته په میسنجر باندې په واټساپ باندې میسجونه وکړل چې تاسو هغې خوا له بیا لاړ شئ خو چونکې د وخت کمی ده نو په دې وجه باندې موږ د خطیر داوړ صاحب سره قسیم داوړ صاحب هم راوختلی وو. هغې نه به څو غزل اورم. تعارف خو مخکې هم در سره شوی دی. قسیم داوړ صاحب درته ستړي مه شئ به وکړم. ستړی مه شئ. ډېره زیاته مننه. مننه مو کوم امیر صاحب د تاسو او د مینهوالو چې هغه موږ ته دومره مینه راکړله. مننه مو کوم. مننه. قسیم داوړ صاحب وخت مې نه اخلم. خطیر داوړ صاحب سره هم تفصیلي غزل چونکې نستې وشو مرکه ورسره شوې ده راته سټارټ اخله ډایرکټ راته سټارټ واخله په غزل باندې. امیر بھائی غزل لا ارشاد. وفا نشته بې وفا دي په دې ښار کې. وفا نشته بې وفا دي په دې ښار کې او څوک په ویر څوک په جړا دي په دې ښار کې. وا ډېر ښه دی. دا بیا ووایه. وفا نشته بې وفا دي په دې ښار کې او څوک په ویر څوک په جړا دي په دې ښار کې. وا ډېر ښه دی. او دا چې اورمه بې وسه غوندې ښکاري. دا چا اورمه بې وسه غوندې ښکاري دا سلګۍ خدایه دا چا دي په دې ښار کې. وا ډېر ښه دی. او مړاو سترګو دې زړګی راته پر هر ده. مړاو سترګې دی زړګی راته پر هر ده او دغه چغې برملا دي په دې ښار کې. وا ډېر ښه دی. مننه. مړاو سترګو دې زړګی راته پر هر ده او دغه چغې برملا دي په دې ښار کې. ډېر ښه. سره ورونه مو بلیږي په ګلانو. سره ورونه مې بلیږي په ګلانو او شنه لوګي لکه هوا دي په دې ښار کې. وا ډېر ښه دی. دا زموږ د ژوندانه سره کړي لوبې. دا زموږ د ژوندانه سره کړي لوبې دغه خلک مو په سودا دي په دې ښار کې. وا ډېر ښه. مننه. او چې قلم مې حقیقت لیکي شاعر یم. حقیقت لیکي شاعر یم ګنې څوک پټ له رڼا دي په دې ښار کې. وا ډېر ښه دی. ډېر ښه. قسیم داوړ صاحب یو غزل را سره بل هم شریک کړه نو ډېره به ښه وي. بیا به پروګرام راټولوو انشاءالله. امیر بھائی غزل لا ارشاد. حسن پرسته یم ښایسته مې سجده کړې ده. حسن پرسته یم ښایسته مې سجده کړې ده وایي زنن خو نه مدام ما همیشه کړې ده. وا ډېر ښه دی. وا او څه فطرتي ملنګ خو نه یم ساده سړیا. څه فطرتي ملنګ خو نه یم ساده سړیا په دې کوڅه کې چا د پاره مې دیرا کړې ده. وا ډېر ښه دی. مننه. او دستا غمونه زورور وي لا برداشت وتی وي. دستا غمونه زورور وي لا برداشت وتی وي او ځکه مې داسې سترګې سرې دي ما نشه کړې ده. وا ډېر ښه دی. ډېر ښه دی. وا او په دا کیسه مې د اشنا د زړه نه نه وباسي. په دا کیسه مې د اشنا د زړه نه نه وباسي چې ما خبره د ښایست یې په ښکاره کړې ده. وا ډېر ښه دی. او تل به مې مینه ورسره وي را سره به یې وي. تل به مې مینه ورسره وي را سره به یې وي او قسم یو بل سره مم دغه وعده کړې ده. وا ډېر ښه. حسن پرسته یم ښایسته مې سجده کړې ده وایي زنن خو نه مدام ما همیشه کړې ده. وا ډېر ښه دی. ډېر ښه دی. قدرمنو دا و زموږ سره قسیم داوړ صاحب او ورسره په شا کې خطیر داوړ صاحب. امید ساتم چې هغې به مې خوښ شوی وي. هغې شعر غزل به مې هم خوښ شوی وي. همدارنګ انشاءالله بیا به مونږ راځو. دا نمونه پروګرامونه به بیا هم کوو. تر بلې مرکې پورې مې په لو الله باندې سپارم چېرته چې وي ښاد اوسئ آباد اوسئ خوشحال اوسئ. مونږ در سره په خپلو دعاګانې کې یاد ساتئ. ما ته او کیمرامین احمد خان ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.